سلام یو سلام او لس سلام وسل سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلي میلمنو او د ټلویزیون لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې د بلا د وخت خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دغسې دوستانو وایي معلم یو ښه لوکس ساعت او یو جوړه بوټان واخیستل. کله چې صنف ته راغی لکه پانتون ته د پانتون استاد نو بس چا ورته مبارکي نه ورکوله شاګردانو. و یو ځل یا شاګرد ته مخکې شوی وی چې په دې بوټانو مې یو لغته ووهلې که نه دا ګورې فکس 15 دقیقې بعد به مړې. مې ساعت ورته ښودلی مې بوټان. نو دغسې دوستانو و یو ماشوم د خپل پلار سره روان په مخ کې وایي جنازه راغلی. خلک روان وروره جنازه روانه پوه شي. دې ماشوم پوښتنه کړې وایي دادا وایي وایي دا چیرته وړي؟ پلار ته ویلې ای بچی پوښتنه مه کوه دا داسې یو ځای ده چې تپه تیاره ده پکې ډوډۍ نشته پکې اوبه پکې نشته ده ډېر سخت او ډېر خطرناک ځای ده زویه هلته غمونه دي ټول غمونه. دې ماشوم چې کتلي یو ځلې پړنګ په ژړا شوی وایي دادا خو دغسې وایي چې د موږ کور ته وړي که نه. دوستانو دغسې و یو پلار خپل زوی ډاکټر ته راوسته او ډاکټر نه دا معلومات کو چې دا زوی مې جوړ ده که لیونی. ډاکټر هم عقلي و عصبي ډاکټر ورته ویلې بچی ویه وایي دا قبګیر ته واخله لاړ شه لږ زر اوبه پکې راوړه. ډاکټر معلومو چې دا ماشوم جوړ ده که لیونی. وایي پلار یو ځلې پاڅېدلی وایي ډاکټر صاحب ویه وایي کچړي دي چې دې درته غلبیل کې راوړم. دوستانو دې په خاطر چې د موږ هم سر درد خپې درد ملا درد یوه ټوکه به په ناسې تاسو ته وکړم. یو لیدونکی وایي په ملا څه خو یې مه کوه. دغسې دوستانو وایي یو ښځې د بلې ښځې سره ناسته دواړه ویلې ای خورې ویه وایي یار دا زما زوی خو ډېر شیطان ده. ویلې ولې؟ وایي په خدای راستي که نه چې وی لټوم دومره په خوارۍ پیدا کړمه چې څه درته ویم چې دا یې ما زوی ده. بلې ښځې ویلې وایي خورې ته خو شکر وباسه په خدای زه د ټولې کوڅې د 10 ماشومانو مخونه پاک سوتره مینځم بیا خپل زوی پکې پیدا کوم چې دا یې ما. زه دغه رویه نشم منلی نه زه غریب یم او نه د چا تمخور یم او نه د دولت نه څه غواړم. هر څوک باید د خپل حق او حقوق وپېژني پوه شې. یا الله خیر یا الله. ته څوک یې چې دلته داسې خبرې کوې؟ ته په دا سپېره خوله په ما پسې ځان سوې. زه شکر د 4 لنکوزرې لرم او تکړه بوډیګاټان لرم خپل حیثیت لرم د چا پلار ما نشي درولی. ته پوه شوې که نه؟ الله اکبر الله اکبر. ها توبه توبه توبه. ته تر ما دومره لوی سړی نه یې. زه ستا څه په شان چاپلوسه نه یم او نه چاپلوسانو ته لکۍ خوځوم. توبه توبه توبه. دا کوک سر وخورې لکه لیوه چې قرضا راشي ته نه شرمېږې چې خپل خور ته داسې سپکې او سپورې وایي وایم بخښنه ترېنه وغواړه. ته لا ځان ته افغان وایې چې زه افغان یم. ته د لویې خولې ته وګوره که د سرکس وزګوړی. زه نه بښنه غواړم او نه له چا ډارېږم او زه خو زه یم خلاص. توبه توبه الله اکبر. زه هم د چا پروا نه لرم پوه شوې. زه نه قاچاقبر یم او نه تمخور یم او نه چا ته ضرورت لرم. دل ما بایسکل ما. اوس به زه ستا خوښ شم. توبه یا الله توبه. کته شه توبه توبه خدا توبه الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بس توبه توبه الله اکبر الله اکبر. توبه 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 توبه. ته څنګه توبې وباسې؟ قانون پلی که نه؟ عجیبه لیونی قانون به د پلار پلی کړي دلته څوک پلی کولی شي چې خپلې خبرې کوې.
توبه چې بیا زیاتې توبه خبرې ونه کړې ته الله اکبر الله اکبر دوستانو دغسې حالات چې په وطن کې نو وطن مې خاورې په سر جوړ شي زو سیده په سیده یوه لنډه د مخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو سړي وایي بل سړی د لاس نه نیولی او ډاکټر ته یې سیده په سیده راوړه او دا سړی داسې نالخ کوي چغې وایي او وایي وایي خپه مې وایي وایي خپه مې وایي وایي خپه مې ډاکټر ویلي په دې څه شوي دا څوک ده دا سړي ویلي ډاکټر صاحب دا مې زوم ده اعصاب یې راته خراب کړه بس په چرۍ مې سیده په سیده په دې خپې وویشته دې ډاکټر دې سپین ګیري ته ویلي چې نو خدای به یار عجیبه سړی ګوره کاکا سپین ګیری سړی ولې ته نه شرمېدې چې خپل زوم دې په چرۍ باندې ویشته ولې هغې ویل عجیبه خبرې کوي سپین ګیري دې ډاکټر ته ویلي لیونی یو ولې وایي هغه وخت مې چې ویشته هغه وخت مې زوم نه و بیا پسه مې زوم شو دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېر بااستعداده سندرغاړی ځوان سندرغاړی چې څومره صفت یې وکړو کم ده د یو جګ چکچک سره به راوغواړو حیات افغان افغان صاحب محترم په خیر راغلی قربان د شم دغه چوکۍ کې کښېنه بلا دې واخلم ولې د خپرونې نوم ده بلا دې واخلم مننه افغان صاحب محترم چې موږ خپرونې ته راغلي موږ خپرونه دې ښکلې کړله څنګه چې ورخطا ورخطا ښکاري ناروغ مریض بیچاره شیخ به نه وي نه زه هم په خپل وار سره ټولو لیدونکو ته او د شمشاد اورېدونکو ته لیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم او تاسو هم ډېره مننه چې موږ مو خدای دې ژوندی لره افغان صاحب خدای دې ژوندی لره افغان صاحب محترم موسیقي ته راتګ ډېر مشهوره کړلې هر څوک دې پیژني هر څوک دې غږ اوري هر څوک دې اواز اوري مغرور یې څومره کړلې رښتیا به وایې دا چې زه مشهور شوم زه مغروره نه یم زه د ټولو د خلکو د پښو خاوره یم هېڅ مغروریت نه لرم نه دې خدای دومره استعداد راکوي چې زه مغروره شم نو چې دومره عاجزه یې کشکې ما ورور وې بس ما تا سره ورونه یو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې په ژوند کې افغان صاحب محترم په کومې سندرې ویلې باندې پښیمانه چې یاره دا سندره مې چټي وویلې داسې کومه سندره دې ویلې چې بیا پې پښیمانه شوی اوسې او ډېرې سندرې دي کوم دا هماغې سندرې باندې چې پښیمانه شوی داسې چې په پروګرامو کې موږ باندې وایي که نه زنه مینهوال په مغو باندې ډېر پښیمانه یو ځکه د لکه پخوا مو چې ویلي دي که نه ښه لکه هغې باندې پښیمانه یي نو ښه دي سندرې هغې خیر داسې یوه خوږه سندره د همدا اوس راته زمزمه که چې لږ موږ هم وزانګو او میلمانه چې تالا ته راغلي دوی هم وزانګي او لیدونکي هم وزانګي ولې دې غمونو بیخي لیوني کړي چې دا غمونه لږ لرې شي افغان صاحب ښه یعنې زمزمه خامخا زمزمه خو باید زه به د صابر ملنګ یو شعر دی تاسو ته به ووایم موږ به دا چک چک وکړو سترګې نه را اړوي ترېودې تندی دی وړې په وړه کیسه د بدرانه زړګی دی وړې سترګې نه را اړوي ترېودې تندی دی وړې په وړه کیسه د بدرانه زړګی دی وړې سترګې نه وړې وړه غونتې کیسه ده وړې وړه غونتې کیسه ده نو غټوی دومره ما آخر مرګی ده وړې په وړه کیسه د بدرانه زړګی ده وړې سترګې نه افغان صاحب محترم سړی چا ته وایي په خدای موږ هم همدال ده په وړه خبرې ټول 24 ساعت کور کې جنګ
خدای دې ژوندی خوشحال لره د موسیقۍ په میدان کې افغان صاحب محترم بغیر له مانه نور د چا سره رقابت لري او ډېر سره لرم ډېر سره لري والله چې دا خو دې سم ټوله دنیا ټارګټ کړې افغان صاحب محترم په کور کې څنګه یې صمیمي که لانجمار نه 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 په کور کې زه چې کور ته راشم نو باور وکړه چې واړه وړ کې ما ته خوشحالېږي یعنې ماشومان هم درنه ډارېږي ترې یو تندی نه یم نه خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي کله افغان صاحب محترم د جنکو د مکتب مخې ته یا د پانتون مخې ته د دې په خوږو سنډلو جنکو خو نه یې ویشتی او ګوره شرمېږي به نه رښتیا به دلته ډېر چې څوک نه ګوري زه خپل همدغسې څو ځلې لګېدلی یم یاره تر اوسه خو زه نه یم لګېدلی ښه او نه لاړ یم ښه صحیح ده چې نه یې تللی نو بس څوک چې هلته نه لګېږي حتمن کور کې لګېږي ته به کور کې لګېدلی نه نه کور کې هم نه یم لګېدلی او کور کې هم نه یم لګېدلی شکر چې نه یې لګېدلی افغان صاحب محترم قربان دې شمه ښه ده چې نه یې لګېدلی په دې هیله چې همداسې هېڅ ونه لګېږي د کور په کارونو کې څومره تکړه یې ځای ښه جاړو کولی شي دا خو د زنانو کار دی ځای ښه جاړو کول په دې کې ډېر تکړه یم چې میلمه راشي پښتانه زموږ حجرې ته راشي د هغوی قدر کوم او بسترې ورته اچوم ځای ورته اچوم چې څملي که نه چای ورته راوړم حجرې ته دا کار مې کړی دی خو لکه ځای جاړو کول ډوډۍ پخول قطخ کول دا مې نه دی کړي اوړه لامده کول نه دا خو د زنانو ښه دا یعنې نه شي کولی خاینانه که په میلمستیا کې ډېر تکړه چې ورځ موږ هم راشو راشئ راتلی شئ او یو 5 دانې نور هم درسره هسې نه چې راشي بیا وایي چې افغان صاحب تللی ده پوه شو کس کې مخکې راغلی وایي نه 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 خدای دې ژوندی لره افغان صاحب محترم بیا دغسې دوستانو وایي یو ملګری د خپل ښځې سره لکه مېرمنې سره افغان صاحب چېرته میلمه لاړه وایي چې میلمه لاړه وایي هلته چا سره بل چا سره مخامخ شوی ویل و فلانکی سړی همدا ده وایي و ښه همدا ده و ویل وایي د دې په لاسونو څومره غټ غټ یخته دي هغې ویل ولې تا په لاسونو نشته ده ویل نه الله سړي چې لاس بوس کړی د تا په لاسونو یخته نه وایي ځه کوم بې غیرته به یې پوه شي ښځه در باندې حتمن تنور اچوي ټول په تناره کې سوځېدلي دا یخته د لاس دی ځان یې ښودلی وایي ورور دې چې دا دومره بې غیرته نه ده زه خاړي وړل همدوم نور بیا قرار سملم افغان صاحب محترم یو جهان مننه قربان دې شم هغه خوږه خاطره دې راته وایي چې بیخي په ژوند کې له یاده نه ځي هر وخت دې په یادوي هغه خو ما بار بار یې لیدې دا چې په رادیوګانو کې په تلویزیونګانو کې زه میلمه وم نو ما یې لیدې دا چې یو انور نومیږي زما ترورزی ده نو یو نورالله نومیږي هغه زما ملګری دی نو داسې و چې دوی مازدیګر راغل وایي موږ وږي یو مې راځئ دلته ولاړ شو کباب ډوډۍ موډۍ به چرګ چې به وخورو ما ورته وویل چې خورئ وایي چرګ به وخورو نو هوټل والا ته مې چرګ راوړه نو موږ چې چرګ خوړلو نو نورالله ته یو زنګ راغی نو نه پوهېږم کوم ملګري لږ څه ورته ووایي نو بیخي زیات خفه شو نو توجه یې ټوله ټلیفون ته شوله که نه ډوډۍ چې راواخلم نو په تش کاب کې راویله ما ورته ومې چرګ هغه دی دا تش کاب دی خدای دې ژوندی لره خپلو یارانه سړي له ژوند تباه کوي غمونه یې بې شمېره دي ځواني خرابوي لیونی ته نو د مینې نه څه خبرې تا د مینې سره څه ستا به څوک یار نشي ته به د هر سړي به یارې ای ورورې میوه صحیح کېده میلمه سره ستړي مه السلام علیکم حیات استاد السلام علیکم تکړه په خیر ساعت دې ښه ده په خیر څه دې موږ وروره پروګرام ته راغلې او زه ته نه یوه شخصي پوښتنه لرم پوښتنه خو به دې وروسته وکړي که نه او که نه اوس زه ورکه ورکېږه پوښتنه وکړه زه هغه یوه سندره مو ته زمزمه که په هغو سندره باندې زه بیخي غرق شوی یم دا پوښتنه ده که زمزمه سندره چې لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم هغه خو به درته پسته ووایي که نه دا نه اوس زمزمه کې زه په زړه کې ډېر ارمانجن یم یاره په دې خوشحالۍ کې غم ولې اچوې که نه خو یاره خو زه تاسو پېژنم ای بابا په شرع دې وشرمولو نن میلمه ته دوستانو زو یوه لنډه د مغلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ
دوستانو بیا ښه راغلاست. نو افغان صاحب محترم هغه پتلون د چا اغوستی و د مایکل جکسن په کونه فروشۍ کې هغه اوس د سره شته و ختم کړی پتلون خو زه اچوم نه ښه او دا دې دروغ وي نه او ما کله خبرې رښتیا کړې دا خبره د سره منو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسئ په غیبت کولو کې افغان صاحب محترم څنګه وایي د ښځو ریکارډ دې په غیبت کې مات کړی دا غیبت چې کوي که نه نه الله دې نه کړي نه نه مات کړی نه 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 بیخي یعنې غیبت نو انسان نه کېږي خو زه به مخ دې خوا کړم زما غیبت دې خلکو ته وکړه خدای دې ژوندی خوشحال لره افغان صاحب محترم لاړ به شو یو دوه ټپي به وکړو کتا زړه قربان یو دوه ټپي به دواړه وکړو ته به مخکې زه به شاته که کومه کمي زیاتي مونږ نه کېږي نو چا خبره بخښه وکړه ځه خدای دې زما ته غونډې منډې نو چې سپینې مټې دې د سر د لاندې ږدمه اول به کله کله غم ونو اوس مې دفتر شو کروندې پکې کرمه کلا کلا اخلوي د مسافرو سلام کلا کلا وینا او مسافر دې ډېره وکړه نو راځه راځه روزي به خدای را رسوینه ګلو لو پې نه کړو وای اوس تنار ته لرګي خپله ماتوینه عاشق سړی د رنګه تور وینو سېزلی اور وي معشوقو رټلی وینه لنډی دیوال دی وای ما د لنډي دیواله ډېر دنګلې دینه دا مخامخه چې ښکارېږي دا ننګرهار دی سر تن مې ترې نظر دی جانانه دا مخامخه چې ښکارېږي دا ننګرهار دی سر تن مې ترې نظر دی جانانه یو جهان مننه افغان صاحب محترم ښکلې ټپې دي ویلې را سره خدای دې ژوندی لره خوشحال لره آفرین دی په همدې حوصلې چې ما سره ټپې ویلې ولې چې چا ما سره ټپې ویلي بیا 3 ورځې د ستوني درد ګولۍ خوري خدای دې ژوندی خوشحال لره په ژړا کې څنګه ښکاري کله دې په ژړا کې عکس کاږلی چې داسې ګړي ټک عکس دې چا کاږلی په ماشومتوب کې مې لیدلې د ماشومتوب عکسونه خو شته اوس دې انشاءالله ژړا مړه نشته نو نه اوس خو مې خندلې ډېر دي ژړلې مې نه دي ډېر ښه افغان صاحب محترم قربان دې شم دغه نومونه لږ راته زیات زر زر واخله داسې پاچا وزیر مزدور پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا دغه لږ زر زر راته ووایه پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا یو چک چک ورته وکړئ ډېره مننه په دې کې تا وګټله نه یو دوه درې چې شروع کېږي یو دوه درې پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا درې دا نومونه دي پاچا وزیر مزدور پاچا وزیر پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا نومره تیز شي چې پاچا وزیر مزدور وزیر پاچا نه زر زر کنم دا زر زر یو دا درې ځلې پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور ژوندی لره خوشحال دی افغان صاحب محترم کله په خوب کې
داسې د خوب نه راپاڅېدل چې ناچاري پاڅېدلی لکه موږ غوندې که نه ما هم کله کله پاڅېږم او بیا یو ځلې کښېنې که نه و د فکر ټاله ته چېرته او زه چېرته خوب نه راځي مال او ته چېرته او زه چېرته یعنې ته چې لکه خوب کې پاڅېږي کله راکته خوا دې خوا ګرځي راګرځي نه 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 یعنې چې پرېوتې نو هملته پرېوتی بس چې پرېوتلو نو بیا بیا خو افغان صاحب دومره ښه سړی دی هېڅ عیبي نه دی یو چکچک ورته وکړي خدای دې ژوندی خوشحال لره کومه ټوکه که داسې یو کومه ټوکه در سره یې چې خپرونې ته یې ووایې لیدونکي هم واوري مېلمانه چې تالار ته راغلي افغان صاحب محترم زه هم واورم ته هم واوري وایي چې یو نیکه لمسی سره ناست و نو لمسی د سکول نه پاتې و مکتب نه د مکتب نه پاتې و نو چې کله استاد پرې راغلی و نو نیکه ورته ویلي و وایي چې لمسیه وایي چې پټ شه استاد دې راغی هغې ورته ویلي چې کومه ده وایي چې هغه ګورې را روان دی وایي چې نیکه وایي ته پټ شه وایي تا نه مې ورته ویلي چې دا مړ دی خدای دې ژوندی لره افغان صاحب محترم یو جهان مننه واقع چې ډېره ښکلې ټوکه دې ویلې خدای دې عزت درکړي خوشحاله اوسې لاړ به شو هغه ډالۍ چې تا راوړې د بلا دې واخلم خپرونې ته هغه سندره هغه به لیدونکو سره او میلمانه چې تالار ته راغلي ټول به یې په شریکه واورو که تا زړه یو چکچک به وکړو دوستانو
طلب ریحانه دا تڼ مخې ته وځې ځکه دا شیرین لاس په چم به در پسې واچوم ځکه دا شیرین لاس په چم به در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم الله مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم یو جهان مننه قربان دې شم خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې افغان صاحب محترم ډېره ښکلې سندره دې ویله په واقع چې څومره صفتو کې کم ده لپې لپې وینې به په زړه در پسې واچوم خو په دې سندرې به موږ خراب کړي نور به هېڅ شی ونه کړي ته دا کیله واخله زه به سیده په سیده دوستانو یوه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې و یوې ښځې موټر چلو موټر ته ناسته وایي داسې کش کې روانه وروره یو چېرته وایي تاوېدله چې یو ځلې شانه کم بل موټر راغلی چې غړه موټر یې وهلی چې وهلی دا ښځه ښکته سوې پوه شي ډریور ته بل ډریور ته ویلي الله دې ځواني مړ کړه خدای دې مړ کړه ولې هغه ویل کښېنه عجیبه کار کوې دا موټر 400 ګاډي موټر جلب ته ناسته اخلاص ولې اشاره نه لګې چې ولګېدې ولګېدې دې ښځې دې سړي ته کتلي وي عجیبه لیونی یې ولې وایي نو ته خدای چې دومره غټ موټر ته نه ګورې ته به اشاره څه وګورې دوستانو لاړ به شو افغان صاحب محترم ته افغان صاحب خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې کومه اداره کې تر اوسه پورې د خپل د کارونو د خلاصون دپاره رشوت یا شیریني ورکړي ګوړه جوړته وي چېرته وي څوک یې د میز لاندې ورکوي څوک اخوا دې خوا زه شرمېږم اورګې دې په بدبختۍ خوا موږ غر کړي د چا نغسې رښتیا به وایه رشوت خو مې نه دی ورکړی خو شیریني دې ورکړې شیریني مې داسې ورکړې ده چې دا کار تا ښه کړی دی او دا زما طرفه تا ته بخشش ده تحفه چې ورته وایي تحفه چې ورته وایي بلکل یو خو د خلاصون نه وروسته ده که نه چې تا ورکړی یو هغه مخکې چې سړی ورکوي چې دا واخله دا کار کوي لکه دا شیریني درته ښیم شیریني که نه دا شیریني سړی مخکې ورکوي چې دغه کار د ما وکړه خیر ده یاره داسې یو کار بیخي نه دی مې کړی نه کله دی چې واده و رښتیا به وی چې شرمېدلي او که ګډېدلي یعنې خوشحاله ولي یا ځورېدلي نو واده کې خو هسې هم سړی خوشحاله وي نه یعنې ښه د زړه نه خوشحاله وي زړه نه خوشحاله وم ښه صحیح ده یا صحیح ده لکه ما خو ته ملا خیر 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 الو الو وعلیکم سلام په قراره غږېږئ وروره څه ډیله ډیله لګئ صحیح خبرې کوه ها په لانجو باندې وطن نه جوړېږي لالا په قراره خبرې کوه څه شی خبره واوره ته ګوره وروره قربان دې شم یو ځلې ګوره ځان وښی چې څوک یې زنګ ووهي خلاص بیا ځان نښي نو موږ څه خبرې موبایل رنګه نه ده چې هر څه پکې راشي خو تور سپین موبایل ده خالي لمبر پکې راځي خلاص ښه ښه نو زه څه خدمت وکړم لالا څوک حیات افغان خو دلته موږ سره خپرونه کې ناست ده که نه مېلمه ده ته څه وایې ښه ښه تا سره 2 ورځې مخکې مېلمه و نه ستا د زوی واده و نه دا خو منم واقع چې ښه سندرغاړی خو دا و ته دې مشکل وایې ستاسو مشکل ضروره و وروره ته په سور کې که بې سوره یې دا ته څه شی وی خوله دې صحیح خوځه وه
په هغه ستا د کوره موږ ته پخه راځي غږ دې بند بند راځي صحیح خبره ژبې ته دې ګوره بچ 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 کوي خو صحیح خبره وکړه چې پوه شو د چیزو پیسې درنه وړي زیاتې وه وروره لیونی شوی ښه دغسې وایه که نه بدبخته په حساب کې غلط شوی صحیح ده ولې زه به ترېنه پوښتنه وکړم لاین کې اوسه تلیفون دې مه قطع کوه دا افغان صاحب کوم سړی د زنګ وهلی ژبه یې بنده بنده کېږي وایي د ما د زوی په واده کې افغان صاحب محترم راغلی و وایي ښې مستې سندرې ویلې خدای دې ژوندی لري خو په حساب کې رانه $2000 زیات تللي دي وایي هغه راوړي که څنګه وکړم چې ورته یم غلط شوی دی غلط شوی یم وایي زیات مې ورکړي نو خو ما نه اوس په ویره دی چې کوم پروګرام کې راکړی دی الو وروره دا وایي موږ د ډېرې زیاتې هر ودونو کې راغلي نو خو نه ده موږ کم نه وکړم الو خبره واوره تا پې ښې نه کوم ما خبره واوره خدای راسي موږ دې $2000 نو دې واسو موږ هم دا مرض تا ولګېد موږ هم ژبه بنده کېږي او تا لګېږي اوس څنګه وکړو خبره خو واوره که نه افغان صاحب محترم وایي چې زه د بل زوی په واده کې به 2 سندرې اضافه ووایم صحیح ده هغه پیسې لاړې لالا اوس پیسې چېرته دي اوس دا چاچپ کې خورې غیر تشناب کاغذ پیسې ختمې شوې په سندرو کې چې پیسې لاړې ښه صحیح ده زه خدای د زړه صبر درکړي وروره ځه نو صحیح شو د بل زوی واده دی آمدګي ونیسه بیا به ګورو انشاءالله زه د خدای په امان په مخه دې ښه زه صحیح شو ښه زه ورکې که افغان صاحب محترم دا قصه خپله وکړه چې دا څنګه حساب رښتیا به دا خو خیر لګیا ده ګډې وډې دا سړی چې همداسې ولکه نه 100 روپۍ زیاتې راغلی وي داسې حساب دی چې ما ته خو تر اوسه پورې چا نه زیاتې پیسې نه دي کیدای شي دی خوب لیدلی وي خدای دې ژوندی لره خو په خوب کې خو سړی دومره رښتیا هم نه وایي دا څنګه دومره رښتیا ویل دوستانو زو یوه لنډه دم اخلو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو لاړ به شو افغان صاحب محترم ته افغان صاحب محترم د توتاخیلو د قوم کوم هغه مشهور خواړه دي چې هېڅ خوند نه لري هېڅ خوند نه لري هو که نه چې تیار وپېژنم چې بیا موږ ته هماغه پاخه نه کېږي بیا چې کله راسو ښه داسې خواړه خو نشته دی چې خوند نه لري انشاءالله ټول خوندور دي ټول خوندور یاره دا د خوند نوم دی چې واسه بیا خو نرغوندې درغلو ټول خلک خدای مې راوله خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي په دې تلو کې کومه ټوکه بل هم لیدونکو ته وایو که نه یاره بله ټوکه به نه وي را سره یعنې ټول خو یوه خوږه خبره خو به بل هم کوو دا د افغانۍ سلګون په دې مخ باندې او په شا باندې کوم عکسونه دي د افغانستان د کوم ځای نه عکسونه دي افغانۍ سلګون مخکې او شاته کوم عکسونه دي والا تر اوسه خو نه یم یو چکچک ورته وکړئ دوستانو تر اوسه نه یم متوجه شوی که ورته ځیر چې دا کوم عکسونه دي خیر بیا ما ته چکچک وکړي چې زه درته ووایم ښه یو چکچک وکړئ دوستانو په هلمند کې د بز د قلا تصویر او په کابل کې د پل خشتي جومات تصویر یو چکچک خو بیا راته ووایي خدای دې ژوندی لره افغان صاحب محترم خوږه سندره دی په دې تلو کې راته زمزمه که داسې یوه خوږه غوندې چې موږ هم واورو په دروازه کې داسې لکه ګل داسې ولاړه نور خو خپله پوهېږي نو
دا چې خالي سرنامه یې راځي هماغه وې بس خلاص سرنامه به درته وایم په دروازه کې لکه ګل داسې ولاړه ده بیا مې ولیده تور کمیس سپینه یې غاړه ده بیا مې ولیده تور کمیس سپینه یې غاړه ده په دروازه کې لکه ګل داسې ولاړه ده بیا مې ولیده تور کمیس سپینه یې غاړه ده بیا مې ولیده تور کمیس سپینه یې غاړه ده ژوندی لره افغان صاحب محترم یو جهان مننه موږ خو کله شداره کې مونږ لیدلې دغه تا دروازه کې ولاړه ده خدای دې خوشحاله آباد لره څنګه و چې موږ خپرونې ته راغلې بلا دې واخلو خپرونې ته خوښه دې شوه او که نه یعنې زما ډېر ارمان و چې زه دې خپرونه کې میلمه شم او ډېره زیاته مې خوښه ده او ډېره زیات لیدونکي لري قربان دې شم خدای دې ژوندی لره د شمشاد نړیوال ټلویزیون ګورې کومې خپرونې زیاته ګورې ټولې خپرونې په زړه پورې دي خو یو دا نوی سریال چې دی درې مورچل او ژوندی خوشحال لره دې په خاطر چې یو ښه سندرغاړی ښه هنرمند دی د افغانانو خپلو افغانانو ته څه پیغام لري خپلو افغانانو ته زما دا وینا ده چې له وطن سره د مینه ولري او مور پلار دې نه خفه کوي شکه بس دا خدای دې یو ټکی به بل هم ویلو که شیرین مه خفه کوئ خدای دې ژوندی خوشحال لره که تا زړه یي تا اجازه یي د لیدونکو د میلمانو چې تالار ته راغلي دي موږ یو وړکۍ ډالۍ لرو تزي ډالۍ چې هغه موږ تاسو ته ډالۍ کړو اجازه ده اجازه ده اپړه دپړه څه شوې راشئ که نه ګورې چې دی وایي مخ خرابېږې اخلم کرایه په خپله خوښه مسافره او راخیزه کلندره نه د چا قانون منم او نه د چا خبره او راخیزه کلندره راخیزه کلندره
لاس کې موبایل وی په خپل سلیټر راخیږه کلندره اخلم کرایه په خپله خوښه مسافر راخیږه کلندره نه د چا قانون منم او نه د چا خبره راخیږه کلندره راخیږه کلندره سلام او لس سلام وسل سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلي میلمنو او د ټلویزیون لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې د بلا د وخت خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دغسې دوستانو وایي معلم یو ښه لوکس ساعت او یو جوړه بوټان واخیستل. کله چې صنف ته راغی لکه پانتون ته د پانتون استاد نو بس چا ورته مبارکي نه ورکوله شاګردانو. و یو ځل یا شاګرد ته مخکې شوی وی چې په دې بوټانو مې یو لغته ووهلې که نه دا ګورې فکس 15 دقیقې بعد به مړې. مې ساعت ورته ښودلی مې بوټان. نو دغسې دوستانو و یو ماشوم د خپل پلار سره روان په مخ کې وایي جنازه راغلې. خلک روان وروره جنازه روانه پوه شي. دې ماشوم پوښتنه کړې وایي دادا وایي دا چېرته وړي؟ پلار ورته ویلې ای بچی پوښتنه مه کو. دا داسې یو ځای ده چې تپه تیاره ده پکې ډوډۍ نشته پکې اوبه پکې نشته ده ډېر سخت او ډېر خطرناک ځای ده زویه. هلته غمونه دي ټول غمونه. دې ماشوم چې کتلي یو ځلې پړنګ په زړه شوی وایي دا خو دغسې وایي چې د مونږ کور ته وړي که نه. دوستانو دغسې و یو پلار خپل زوی ډاکټر ته راوسته او ډاکټر نه دا معلومات کو چې دا زوی مې جوړ ده که لیونی. ډاکټر هم عقلي و عصبي ډاکټر ورته ویلې بچی ویه وایي دا قبګیر ته واخله لاړ شه لږ زر اوبه پکې راوړه. ډاکټر معلومو چې دا ماشوم جوړ ده که لیونی. وایي پلار یو ځلې پاڅېدلی وایي ډاکټر صاحب ویه وایي کچړي دي چې دې درته غلبیل کې راوړم. دوستانو دې په خاطر چې د موږ هم سر درد خپې درد ملا درد یوه ټوکه به په ناسې تاسو ته وکړم. یو لیدونکی وایي په ملا څه خو یې موکه. دغسې دوستانو وایي یو ښځې د بلې ښځې سره ناسته دواړه ویلې ای خورې ویه وایي یار دا زما زوی خو ډېر شیطان ده. ویلې ولې؟ وایي په خدای راستي که نه چې وی لټوم دومره په خوارۍ پیدا کړمه چې څه درته ویم چې دا زما زوی ده. بلې ښځې ویلې وایي خورې ته خو شکر وباسه په خدای زه د ټولې کوڅې د 10 ماشومانو مخونه پاک سوتره مینځم بیا خپل زوی پکې پیدا کوم چې دا زما. زه دغه رویه نشم منلی. نه زه غریب یم او نه د چا تمخور یم او نه د دولت نه څه غواړم. هر څوک باید د خپل حق او حقوق وپېژني پوه شې. یا الله خیر یا الله. ته څوک یې چې ته داسې خبرې کوې؟ ته په دا سپېره خوله په ما پسې ځان سوې. زه شکره 4 لنکوزرې لرم او تکړه بوډیګاټان لرم خپل حیثیت لرم. د چا پلار ما نشي درولی. ته پوه شوې که نه؟ الله اکبر الله اکبر. ها توبه توبه توبه. ته تر ما دومره لوی سړی نه یې. زه ستا څه په شان چاپلوسه نه یم او نه چاپلوسانو ته لکۍ خوځوم. توبه توبه توبه. ها دا کوک سر وخورې لکه لیوه چې قرضاره شي. ته نه شرمېږې چې خپل خور ته داسې سپکې او سپورې وایي وایم بخښنه ترېنه وغواړه. ته لا ځان ته افغان وایې چې زه افغان یم. ته د لویې خولې ته وګوره که د سرکس وزګوړی. زه نه بښنه غواړم او نه له چا ډارېږم او زه خو زه یم خلاص. توبه توبه الله اکبر. زه هم د چا پروا نه لرم پوه شوې. زه نه قاچاقبر یم
او نه تمخورم او نه چاته ضرورت لرم دل ما بایسکل ما اوس به زه ستا خوښ شم توبه یا الله توبه کته شه توبه توبه خدا توبه الله اکبر الله اکبر الله اکبر بس توبه توبه الله اکبر الله اکبر توبه 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 ته توبه څنګه توبې وباسې قانون پلیږه که نه عجیبه لیونی قانون به د پلار پلی کړي دلته څوک پلی کولی شي چې خپلې خبرې کوې ها چې توبه بیا زیاتې توبه خبرې ونه کړې ته الله اکبر الله اکبر دوستانو دغسې حالات چې په وطن کې نو وطن به خاورې په سر جوړ شي زو سیده په سیده یوه لنډه د مخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو سړي وایي بل سړی د لاس نه نیولی او ډاکټر ته یې سیده په سیده راوړه او دا سړی داسې نالخ کوي چغې کوي وایي او وایي وایي خپه مې وایي وایي خپه مې وایي وایي خپه مې ډاکټر ویلي په دې څه شوي دا څوک ده دا سړي ویلي ډاکټر صاحب دا مې زوم ده اعصاب یې راته خراب کړه بس په چرۍ مې سیده په سیده په دې خپې وویشته دې ډاکټر دې سپین ږیري ته ویلي چې نو خدای دې به یار عجیبه سړی ګوره کاکا سپین ږیری سړی ولې ته نه شرمېدې چې خپل زوم دې په چرۍ باندې ویشته ولې هغې ویل عجیبه خبرې کوي سپین ږیري دې ډاکټر ته ویلي لیونی یو ولې وایي هغه وخت مې چې ویشته هغه وخت مې زوم نه و بیا پسه مې زوم شو دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېر بااستعداده سندرغاړی ځوان سندرغاړی چې څومره صفت یې وکړو کم ده د یو جیټ چکچک سره به راوغواړو حیات افغان یو کومه ټوکه در سره یې چې خپرونې ته یې ووایې لیدونکي هم واوري میلمانه چې تالار ته راغلي افغان صاحب محترم زه یې هم واورم ته یې هم واوري وایي چې یو نیکه لمسی سره ناست و نو لمسی د سکول نه پاتې و مکتب نه مکتب نه پاتې و نو چې کله استاد پرې راغلی و نو نیکه ورته ویلي و وایي چې لمسیه وایي چې پټ شه استاد دې راغی هغې ورته ویلي چې کومه ده وایي چې هغه ګورې را روان دی وایي چې نیکه وایي ته پټ شه وایي تا نه مې ورته ویلي چې دا مړ دی خدای دې ژوندی لره افغان صاحب محترم یو جهان مننه واقع چې ډېره ښکلې ټوکه دې ویلې خدای دې عزت درکړي خوشحاله اوسې لاړ به شو هغه ډالۍ چې تا راوړې د بلا دې واخلم خپرونې ته هغه سندره هغه به لیدونکو سره او میلمانه چې تالار ته راغلي ټول به یې په شریکه واورو که تا زړه یو چکچک به وکړو دوستانو علما زرانا حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم
بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا الله ودرېږه لالیه چې اوبه در پسې واچوم ودرېږه لالیه چې اوبه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی پاستی بو په ژۍ د تناره در پسې واچوم پاستی بو په ژۍ د تناره در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم شیرین لاس په چمبه در پسې واچوم زکه دا شیرین لاس په چمبه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم مزارانه حسینه چې زړه در پسې واچوم مزارانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم الله مزارانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم یو ځان مننه قربان دې شم خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې افغان صاحب محترم ډېره ښکلې سندره دې ویله په واقع چې څومره صفتو کې کم ده لپې لپې وینې به په زړه در پسې واچوم خو په دې سندرې به موږ خراب کړي نور به هېڅ شی ونه کړي ته دا کیله واخله زه به سیده په سیده دوستانو یوه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوست افغان صاحب محترم په خیر راغلی قربان دې شم دغه چوکۍ کې کښېنه بلا دې واخلم ولې د خپرونې نوم ده بلا دې واخلم مننه افغان صاحب محترم چې موږ خپرونې ته راغلي موږ خپرونه دې ښکلې کړله څنګه چې ورخطا ښکاري ناروغ مریض بیچاره چې خو به نه وي نه نه پریشانه ده زه هم په خپل وار سره ټولو لیدونکو ته او د شمشاد اوریدونکو ته لیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم او تاسو هم ډېره مننه چې موږ مو دې خدای دې ژوندی لره افغان صاحب خدای دې ژوندی لره افغان صاحب محترم
موسیقي ته راتګ ډېر مشهوره کړلې، هر څوک دې پیژني، هر څوک دې غږ اوري، هر څوک دې اواز اوري، مغرور یې څومره کړلې رښتیا به وایې؟ دا چې زه مشهور شوم، زه مغروره نه یم، زه د ټولو د خلکو د پښو خاوره یم، هېڅ مغروریت نه لرم، نه دې خدای دومره استعداد راکوي چې زه مغروره شم. نو چې دومره عاجزه یې کشکې ما ورور وې. بس ما او تا سره ورونه یو. خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي. په ژوند کې افغان صاحب محترم په کومې سندرې ویلې باندې پښیمانه چې یاره دا سندره مې چټي وویلې؟ داسې کومه سندره دې ویلې چې بیا پرې پښیمانه شوی اوسي؟ او ډېرې سندرې دي. کوم دا هماغې سندرې باندې چې پښیمانه شوی؟ داسې چې په پروګرامو کې موږ باندې وایي که نه ځنه مینهوال په مغو باندې ډېر پښیمانه یو ځکه د لکه پخوا مو چې ویلي دي که نه ښه لکه هغې باندې پښیمانه یي. نو شته دې سندرې هغې خیر داسې یوه خوږه سندره د همدا اوس راته زمزمه که چې لږ موږ هم وزانګو او میلمانه چې تالا ته راغلي دوی هم وزانګي او لیدونکي هم وزانګي. ولې دې غمونو بیخي لیوني کړي چې دا غمونه لږ لرې شي افغان صاحب. ښه یعنې زمزمه خامخا زمزمه خو باید. ښه زه به د صابر ملنګ یو شعر دی تاسو ته به ووایم. موږ به دا چک چک وکړو. سترګې نه را اړوي تریو دې تندی دی وړې په وړه کیسه دې بدرانه زړګی دی وړې سترګې نه را اړوي تریو دې تندی دی وړې په وړه کیسه دې بدرانه زړګی دی وړې سترګې نه وړې وړه غونتې کیسه ده وړې وړه غونتې کیسه ده نو غټوی دومره ما آخر مرګی ده وړې په وړه کیسه دې بدرانه زړګی ده وړې سترګې نه. افغان صاحب محترم سړی چاته وایي په خدای موږ هم همدال ده په وړه خبرې ټول 24 سال کور کې جنګ. خدای دې ژوندی خوشحال لره. د موسیقۍ په میدان کې افغان صاحب محترم بغیر له مانه نور د چا سره رقابت لري؟ ډېرو سره لرم. ډېر سره لري؟ والله چې دا خو دې سم ټوله دنیا ټارګټ کړې. افغان صاحب محترم په کور کې څنګه یې صمیمي که لانجمار؟ نه په کور کې زه چې کور ته راشم نو باور وکړه چې واړه وړ کې ما ته خوشحالېږي. یعنې ماشومان هم درنه ډارېږي؟ ترې یو تندی نه یم نه. خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي. کله افغان صاحب محترم د جنکو د مکتب مخې ته یا د پوهنتون مخې ته داسې په خوږو سنډلو جنکو خو نه یې ویشتی او ګوره شرمېږي به نه رښتیا به دلته داسې څوک نه ګوري. زه خپله همدغسې سودل لګېدلی یم. یاره تر اوسه خو زه نه یم لګېدلی. ښه او نه لاړ یم. ښه صحیح ده چې نه یې تللی نو بس څوک چې هلته نه لګېږي حتمن کور کې لګېږي. ته به کور کې لګېدلی؟ نه کور کې هم نه یم لګېدلی. او کور کې هم نه یم لګېدلی. شکر چې نه یې لګېدلی. افغان صاحب محترم قربان دې سمه ښه ده چې نه یې لګېدلی. په دې هیله چې همداسې هېڅ ونه لګېږي. د کور په کارونو کې څومره تکړه یې ځای ښه جاړو کولی شي؟ دا خو د زنانو کار دی. ځای ښه جاړو کول په دې کې ډېر تکړه یم چې میلمه راشي پښتانه زموږ حجرې ته راشي د هغوی قدر کوم او بسترې ورته اچوم ځای ورته اچوم چې څملي که نه چای ورته راوړم حجرې ته. دا کار مې کړی دی خو لکه ځای جاړو کول، ډوډۍ پخول، قطخ کول دا مې نه دی کړی. اوړه لامده کول نه دا خو د زنانو ښه دا یعنې نه شي کولی. خاینانه که په میلمستیا کې ډېر تکړه چې ورځ موږ هم راشو راشئ راتلی شئ او یو 5 دانې نور هم درسره هسې نه چې راشي بیا وایي چې افغان صاحب تللی ده پوه شو کس کې مخکې راغلی وایي. نه خدای دې ژوندی لره. افغان صاحب محترم بیا دغسې دوستانو وایي یو ملګری د خپل ښځې سره لکه مېرمنې سره افغان صاحب چېرته میلمه لاړه وایي چې میلمه لاړه
وایي هلته چا سره بل چا سره مخامخ شوی ویل و فلانکی سړی همدا ده وایي و ښه همدا ده و ویل وایي د دې په لاسونو څومره غټ غټ یخته دي هغې ویل ولې تا په لاسونو نشته ده ویل نه الله سړي چې لاس لوس کړی ته په لاسونو یخته نه وایي ځه کوم بې غیرته به یې پوه چې ښځه در باندې حتمن تنور اچوي ټول په تناره کې سوځېدلي دا یخته د لاس دی ځان یې ښودلی وایي ورور دې چې دا دومره بې غیرته نه ده زه خاړي وړل همدومره نور بیا قرار سملم افغان صاحب محترم یو جهان مننه قربان دې شم هغه خوږه خاطره دې راته وایي چې بیخي په ژوند کې له یاده نه ځي هر وخت دې په یادوي هغه خو ما بار بار یې لیدې دا چې په رادوګانو کې په تلویزیونګانو کې زه میلمه وما نو ما یې لیدې دا چې یو انور نومیږي زما ترورزی ده نو یو نورالله نومیږي هغه زما ملګری دی نو داسې و چې دوی مازدیګر راغل وایي موږ وږي یو مې راځئ دلته ولاړ شو کباب چرګ چې به وخورو نو ما ورته وویل مې چې خورئ وایي چرګ به وخورو نو هوټل والا ته مې چرګ راوړه نو موږ چې چرګ خوړلو نو نورالله ته یو زنګ راغی نو نه پوهېږم کوم ملګري لږ څه ورته ووایي نو بیخي زیات خفه شو نو توجه یې ټوله ټلیفون ته شوله که نه ډوډۍ چې راواخلم نو په تش کاب کې راویله ما ورته وویل چرګ هغه دی دا تش کاب دی پښتانو دغسې و یوې ښځې موټر چلو موټر ته ناسته وایي داسې کش کې روانه وروره یو چېرته وایي تاوېدله چې یو ځلې شانه کوم بل موټر راغلی چې غړه موټر یې وهلی چې وهلی دا ښځه ښکته سوې پوه شي ډریور ته بل ډریور ته ویل الله دې ځواني مړ کړه خدای دې مړ کړه ولې هغه ویل کښېنه عجیبه کار کوې دا موټر 400 ګاځي موټر جلب ته ناسته اخلاص ولې اشاره نه لګې چې ولګېدې ولګېدې دې ښځې دې سړي ته کتلي وي عجیبه لیونی یې ولې وایي نو ته خدای چې دومره غټ موټر ته نه ګورې ته به اشاره څه وګورې دوستانو لاړ به شو افغان صاحب محترم ته افغان صاحب خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې کومه اداره کې د تر اوسه پورې د خپل د کارونو د خلاصون دپاره رشوت یا شیریني ورکړي ګوړه جوړته وي چېرته وي څوک یې د میز لاندې ورکوي څوک اخوا دې خوا زه شرمېږم اورګې دې په بدبختۍ خوا مونږ غر کړي د چا ناغسې رښتیا به وایي رشوت خو مې نه دی ورکړی خو شیریني دې ورکړې شیریني مې داسې ورکړې ده چې دا کار تا ښه کړی دی او دا زما طرفه تا ته بخشش ده تحفه چې ورته وایي تحفه چې ورته وایي بلکل یو خو د خلاصون نه وروسته ده که نه چې تا ورکړی یو هغه مخکې چې سړی ورکوي چې دا واخله دا کار کوي لکه دا شیریني درته ښیم شیریني که نه دا شیریني سړی مخکې ورکوي چې دغه کار د ما وکړه خیر ده نه نه داسې یو کار بیخي نه دی مې کړی نه کله دی چې واده و رښتیا به وی چې شرمېدلي او که ګډېدلي یعنې خوشحاله ولي یا ځورېدلي نو واده کې خو هسې هم سړی خوشحاله وي نه یعنې ښه د زړه نه خوشحاله وي زړه نه خوشحاله م ښه صحیح ده یا صحیح ده لکه ما خو ته ملا خیر 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 الو الو وعلیکم سلام په قراره غږېږئ وروره څه ډیله ډیله لګئ صحیح خبرې کوه ها په لانجو باندې وطن نه جوړېږي لالا په قراره خبرې کوه څه شی خبره واوره ته ګوره وروره قربان دې شم یو ځلې ګوره ځان وښی چې څوک یې زنګ ووهي خلاص بیا ځان نښي نو موږ څه خبرې موبایل رنګه نه ده چې هر څه پکې راشي خو تور سپین موبایل ده خالي لمبر پکې راځي خلاص ښه ښه نو زه څه خدمت وکړم لالا څوک حیات افغان خو دلته موږ سره خپرونه کې ناست ده که نه مېلمه ده ته څه وایې ښه ښه تا سره 2 ورځې مخکې مېلمه و نه ستا د زوی واده و نه دا خو منه مواقع چې ښه سندرغاړی خو دا و ته دې مشکل وایې ستاسو مشکل ضروره و وروره ته په سور کې که بې سوره یې دا ته څه شی وی خوله دې صحیح خوځه وه هغه ستا د کوره موږ ته پخه راځي غږ دې بد بند راځي صحیح خبره ژبې ته دې ګوره بچ 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 کوي خو صحیح خبره وکړه چې پوه شو د څه شي پیسې درنه وړي زیاتې وه وروره لیونی شوی ښه 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 دغسې وایې که نه بدبخته په حساب کې غلط شوی
صحیح ده ولې زه به ترېنه پوښتنه وکړم لاین کې اوسه تلیفون دې مه قطع کوه دا څه افغان صاحب کوم سړی د زنګ وهلی ژبه یې بنده بنده کېږي وایي د ما د زوی په واده کې افغان صاحب محترم راغلی و وایي ښې مستې سندرې ویلې خدای دې ژوندی لري خو په حساب کې رانه $2000 زیات تللي دي وایي هغه راوړي که څنګه وکړم چی ورته ویم غلط شوی دی غلط شوی یم وایي زیات مې ورکړي نو خو ما نه اوس په ویره دی چې کوم پروګرام کې را کړی دی الو وروره دا وایي موږ د ډېرې زیاتې هر ودونو کې راغلي نو خو نه ده موږ کم نه وکړم ها الو خبره واوره تا به ښې نه کوم ما خبره واوره خدای راځي موږ د $2000 نو واځو موږ هم دا مرض تا ولګېد موږ هم ژبه بنده کېږي او دا لګېږي اوس څنګه وکړو خبره خو واوره که نه افغان صاحب محترم وایي چې زه د بل زوی په واده کې به 2 سندرې اضافه ووایم صحیح ده هغه پیسې لاړې لالا اوس پیسې چېرته دي اوس دا چاچپ کې خورې غیر تشناب کاغذ پیسې ختمې شوې په سندرو کې چې پیسې لاړې ښه صحیح ده زه خدای د زړه صبر درکړي وروره ځه نو صحیح شو د بل زوی واده دی آمدګي ونیسه بیا به ګورو انشاءالله زه د خدای په امان په مخه دې ښه زه صحیح شو ښه زه ورکې که افغان صاحب محترم دا قصه خپله وکړه چې دا څنګه حساب رښتیا به دا خو خیر لګیا ده ګډې وډې دا سړی چې همداسې وله که نه 100 روپۍ زیاتې راغلی وي داسې حساب دی چې ما ته خو تر اوسه پورې چا نه زیاتې پیسې نه دي کیدای شي دی خوب لیدلی وي خدای دې ژوندی لره خو په خوب کې خو سړی دومره رښتیا هم نه وایي دا څنګه دومره رښتیا ویل دوستانو زو یوه لنډه دم اخلو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو لاړ به شو افغان صاحب محترم ته افغان صاحب محترم د توتاخیلو د قوم کوم هغه مشهور خواړه دي چې هېڅ خوند نه لري هېڅ خوند نه لري هو که نه چې تیار وپېژنم چې بیا موږ ته هماغه پاخه نه کېږي بیا چې کله راسو ښه داسې خواړه خو نشته دی چې خوند نه لري انشاءالله ټول خوندور دي ټول خوندور یاره دا د خوند نوم دی چې واسه بیا خو نرغوندې درغلو ټول خلک خدای مې راوله خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي په دې خدای دې ژوندی لره خپلو یارانه سړي له ژوند تباه کوي غمونه یې بې شمېره دي ځواني خرابوي لیونی ته نو د مینې نه څه خبرې تا د مینې سره څه ستا به څوک یار نشي ته به د هر سړي به یارې ورورې میوه صحیح کېده میلمه سره ستړي مه السلام علیکم حیات استاد السلام علیکم تکړه په خیر ساعت دې ښه ده په خیر څه دې موږ وروره پروګرام ته راغلې او زه ته نه یوه شخصي پوښتنه لرم پوښتنه خو به دې وروسته وکړي که نه او که نه اوس زه ورکړه ورکېږه پوښتنه وکړه زه هغه یوه سندره مو د زمزمه که په هغو سندره باندې زه بیخي غرق شوی یم دا پوښتنه ده که زمزمه سندره چې لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم هغه خو به درته پسته ووایي که نه دا اوس زمزمه کې زه په زړه کې ډېر ارمانجن یاره په دې خوشحالۍ کې غم ولې اچوې که نه خو یاره خو زه تاسو پېژنم ای بابا په شرع دې وشرمولو نن مېلمه ته دوستانو زو یوه لنډه دم اخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست نو افغان صاحب محترم هغه پتلون دی چې اغوستی و د مایکل جکسن په کونه فروشۍ کې هغه اوس د سره شته و که ختم کړی
پتلون خو زه اچوم نه ښه او دا دې دروغ وي نه او ما کله خبرې اختیا کړې دا خبره د سره منو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي په غیبت کولو کې افغان صاحب محترم څنګه یې وایي د ښځو ریکارډ په غیبت کې مات کړی دا غیبت چې کوي که نه نه الله دې نه کړي نه نه مات کړی نه 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 بیخي یعنې غیبت نو انسان نه کېږي خو زه به مخ دې خوا کړم زما غیبت دې خلکو ته وکړه خدای دې ژوندی خوشحال لره افغان صاحب محترم لاړ به شو یو دوه ټپي به وکړو کتا زړه قربان یو دوه ټپي به دواړه وکړو ته به مخکې زه به شاته که کومه کمي زیاتي مونږ نه کېږي نو چا خبره بخښه وکړه ځه خدای دې زما که غونډې منډې نو چې سپینې مټې دې د سر د لاندې ږدمه اول به کله کله غم ونو اوس مې دفتر شو کروندې پکې کرمه کلا کلا اخلوي د مسافرو سلام کلا کلوینا او مسافر دې ډېره وکړه نو راځه راځه روزي به خدای را رسوینه ګلو لو پې نه کړو وای اوس تنار ته لرګي خپله ماتوینه عاشق سړی د رنګه تور وینو سېزلی اور وي معشوقوره تلی وینه یارانه لنډی دیوال دی وای ما د لنډي دیواله ډېر دنګلې دینه دا مخامخه چې ښکارېږي دا ننګرهار دی سر تن مې ترې نظر دی جانانه دا مخامخه چې ښکارېږي دا ننګرهار دی سر تن مې ترې نظر دی جانانه یو جهان مننه افغان صاحب محترم ښکلې ټپې دي ویلې را سره خدای دې ژوندی لره خوشحال لره آفرین دی په همدې حوصلې چې ما سره ټپې ویلې ولې چې چا ما سره ټپې ویلي بیا 3 ورځې د ستوني درد ګولۍ خوري خدای دې ژوندی خوشحال لره په ژړا کې څنګه ښکاري کله دې په ژړا کې عکس کاږلی چې داسې ګړي ټک عکس چا کاږلی په ماشومتوب کې مې لیدلې د ماشومتوب عکسونه خو شته اوس د انشاءالله ژړا مڼا نشته نو نه اوس خو مې خندلې ډېر دي ژړلې مې نه دي ډېر ښه خدای دې افغان صاحب محترم قربان دې شم دغه نومونه لږ راته زیات زر زر واخله داسې پاچا وزیر مزدور پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا دغه لږ زر زر راته ووایه پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا یو چک چک ورته وکړئ ډېره مننه په دې کې تا وګټله نه یو دوه درې چې څه شروع کېږي یو دوه درې پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا درې دا نومونه دي پاچا وزیر مزدور پاچا زر وزیر پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا نوم راته شي چې پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا نه زر زر کنم دا زر زر یو دا درې ځلې پاچا وزیر مزدور مزدور وزیر پاچا پاچا وزیر مزدور ژوندی لره خوشحال دی افغان صاحب محترم کله په خوب کې د خوب نه راپاڅېد چې ناچاري پاڅېدلی لکه موږ غوندې که نه ما زه هم کله کله پاڅېږم او بیا یو ځلې کښېنې که نه و د فکر ټاله ته چېرته او زه چېرته خوب نه راځي مال او ته چېرته او زه چېرته یعنې لکه خوب کې پاڅېږي کله حرکته خوا دې خوا ګرځي راګرځي نه 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 نه
نن چې پرېوتې نو هملته پرېوتی بس چې پرېوتلو نو بیا نو بیا خو افغان صاحب دومره ښه سړی دی هېڅ عیبي نه دی یو چکچک ورته وکړي خدای دې ژوندی خوشحال لره کومه ټوکه که